ته په خدای یقین وکړه که نه چې زموږ په کلي کې دومره غټه حجره وه او دا پستې دا ډبل بیټې وې پکې مړه دا ګاډي دانه خو پکې صرف سټیرینګ او مړه دانه سیګرټ په مې لګولې وو او نیم به د شیشې نه بار و نیم به دنه او دا لوخړه وې چې بار کولې به مې او که نه دا چې مړه دا جګل مې کله نه دی دنیا ته قدم ایښی دی او راغلی زموږ په دې زندګۍ کې راننوتی دی که نه په خدای یقین وکړه نو زمونږ ارسي بس خراب کړي دي چړته یې کینولي وو نو دته وګوره نو دا داسې کټ کې وایي نه ته چې موږ هم درسره په بازو ناست یو یخ لیدلې ویدلې ده واره ګاډې واډې وایي د خدای بنده زمونږ خو په حجره کې داسې کټونه چې پایې به ورته لګېدلې اټومیټک کټونو کې به ګرځېدو او مړه دا لاسه کې خوراک چرګانو مړزانو پولونه بریانې ساده روجې رنګینه روجې کلردار روجې خړې روجې تورې روجې سپینې روجې شنې روجې هر قسم میوه پکې وې دا دونه غټې غوښې ظالمه دا خو په هسپتال کې هغه کټونه یو اپایي چې پکې لګېدلي مړه دا داسې کار و چې هغه مونږ کور ته م راوړي لکه زما زه خو یو نامینې ګرامي سړی وم نه ماله مې الحمدلله که نه لکه په نوکرانو باندې ما دا کټونه مټونه دغه کړ دا جګل به اکثر ډېر زیات خوښول دا پایو واله کټونه یو نه مونږ به اکثر هم پای کې سملاستو په کور کې او په حجره کې هم په کټونو کې ګرځېدو مال د خدای دی نو بیا څه دا لاس لږ راکړه رالکه نه لږه زندګي مې لږه بدله شوې ده دا نو بیا داسې که نه چې دا هر څه زمونږ د دا جیګل د لاسه خراب شوي دي ماشاءالله دا مونږ په حجرو کې غټ طاووسانو مارغانو هغه مړه به سر قسم ځناور هم ساتلي خو چې دا جیګل کله نه دې دنیا ته راغلي زمونږ په زندګۍ کې که نه نه به سر سی غر کړي دي پاسه سر خوړلي یا پاسه دا بیلچه د لوز دې سل د لولم که نه ته ماته ده ووایه که نه زما چې ال شو خیال لري نو چې واده مې نه و کړی که نه بچي نو هر څه برقرار وو خو چې ته سر خوړلي دې دنیا ته راغلې نو دې کټونو ته پاتې شومه دا زه دونه بختور وم دا جیګوله بختور نه وي سپېره وي دا اصله دې خلاص کړمه ما وی که دا ته راغلی او مونږ خراب شو لږ زما دا یا خیال بل ساتلو ملګري مې ناستو زما هم څه زندګي ده که نه دا شو کم نشي غټ افسران ناغونډ شوي یې لوفر یې کادوزګار هم نشته زه لکه تاسو هم ته د خپل کادوزګار کوئ او دې هم پرېږدې بچه ما اوبه راړولي دي سمه پس اوبه مې راړولي دي اوبه پی شوې دي که نه او هغه پټي ته ودرېږه چې اوبه شي یا راځه صاحبه بسې دا جګونه لږ لاس خو راله راکړه که نه داسې کټ کې ناستې چې د پاسېدو دوستي خیلی خیال ساتي دا جګونه یا الله خیر لکه څه کوې مننه دا جګونه خبرې خو دې په کندو کې نه ځایږي لږ کټونه خو نه وې که نه ډبو نه چلی ګورې ښه دا د ډېرې کټ کې پوه شولې که نه دلته چې نوی کټ کې دی که نه خلک یې پټوي دا جګونه داسې کار دی که نه چې هغه بره پټي ته لاړ شم که دی خو کوس پټي ته نه دې کوس پټي ته ورشي اوبه مې راړولې دي سر خوړلي دي یو باډۍ نیمه پاتې ده چې کوم دی یو لږ شل منټه دي راواله راکړه راکړه دا کېده بالغ که چېرته اوبه لکه روان یو ډډه ورته په ماله ته هېڅ مالې په پټو کې هم ډډې وایي سر خوړلې څه مړه سر خوړلې ته ته وګوره هغه ته به بعد داسې خوشې تشې به ګرځي هلکه زه چې ته څه کار روزګار کوه دغه نورو لوپرانو ته ګورې چې ګرمم هغه چې
هلکه دا څه ده بندې تړلې په وخت اوس هم پاتې دی بیختونه د جګولې ته ولاړ شي اوبه وګوره هغه پټې دغه کوتا چې کوم دی دلته غونډې اوبه مو پسې بندې کړي د نه راته هلکه ساده ګورې زما نمبر دی یاره د پټي خو زما نمبر د ټیم زما برابر شوی ستا ټیم ته لا ټیم شته ګوره په خبره باندې پیښه که نه ما ته مې دا جګول وي زمونږ پوره په وخت پاتې دی نو پایا پیښه د دې ځای نه ځه ما زه کار نه کوي ما نه فصل سوځي یاره ته وایې چې د دې ځای نه ځه خو لږ صبر وکړه که نه یاره ګوره مشره یوه خبره ته کوم که نه په خبره باندې پیښه ستا د دې پټکي خاطر کوم ما ته مې پلار وی چې په وخت پاتې دی ګوره داسې کار وکړه د دې ځای نه لاړ شه چې زه خپل پټي اوبه کړمه یا راځه کوه هلکه ما خاوره اچولې ده خو رانه فصل خرابېږي یاره ته ولې نه پوهېږې ولې زمونږ دا فصل تا ته فصل نه ښکاري مړه یاره لاړ شه چې څوک راولې راوله زه ستا زور ګورم منډه ده پلار دې م راوله په خپله م راشه ځه ګورې زور ته مه کوه ګورې ښه قسم په خدای چې ګورې ما بیا پېژنې که نه انجرګل ګورې خو دې خو سړی نه دی د ده دې سازتوب پسې به نه ځې ګورې ښه مړه ځه لاړ شه چې څه کولی شي هغه وکړه دلته زما نه ټیک ته ځه ټیک ته زه ګورم ښه چې دا پټي ته ما نه اوبه کې که زه تا نه اوبه کوم صحیح ده ځه لاړ شه ځه بس راځه ده سره به زه اوس ګورم پرېږدم یې نه پرېږدم یې نه چېرته پرېږدم دې دا د زما نه کسب وګورې خودی دا څه کې دې عبید وباړئ په وخت پاتې دی نه مالا نو څه کې په بخول باندې ولې جګړې کوې بچې ما له غیرت راکړی دی دا تمانچه را بچې چېرته ما نه ګورې انځرګل له غیرت ورکړی دی په وخت پاتې دی دې ما نه وباړئ یا به د اوبه تېز استعمالوي یا زه نه بچې مړه زه دا جګړې چې نه ګوله جرګونه بچې جرګونه بچې کاته نه ونه ګورې ګورې ودرېږئ جرګونه بچې دا د شوکر هلکه انځرګله تمانچه څه کې جګړه مې ده چا سره حفیدي سره اوبې رانه اړولې دي هلکه په دې وړه وړه خبره جنګ جګړې مه کوه څنګه په وړه وړه خبره په اوبه مې پاتې وې او ما ته وایي هغه دی او دا دی نو په اوبه مې پاتې هغه خپلې اوبې را باندې یا به د اوبه تاړه یا به یې زاړومه زه ګورم چې دې ما سره څه کوي لاره را کوه اخوا کېږه هلکه جنګ جګړې پرېږده مړه خوښه یاره ښکاري هلکه دا څه حمقل دی په وړه وړه خبره جنګ جګړې کوي دې ته عقل هم نشي کولی کاکو تا وی ټول خاندان راوله پلار دې راوله تاسو له زه یوازې بس یم ښه ودې کتل رامېړه درپسې اوس وایه دا بند کولاوې که نه داسې ډېرو خولي تماچې کندرې نه ډز وکړه مه کوه خراب به شي د لاسه مې غیرت راله ډېر مه راکوه ګینې قسم په خدای چې ګینې ځه ځه مړه څه به ته او څه به دې کاري تا ته ګوره او ډس کولو ته ګوره زرګل د غیرت کې راوسته